دو تیم بلخ و کندوز در ادامه رشته مسابقات 20 اوره کرکت به سطح ولایت‌های افغانستان برابر هم پا به میدان رقابت گذاشتند. نخست بازیکنان دو تیم به سمت پرتاب و تاس بازی رفتند. اوان کاپیتان بلخ بود که تاس بازی را پیروز شد و توپزنی را انتخاب کرد. کرکت بازان بلخ بیت بازی را به دست گرفتند و آغاز با توپزنی کردند. ستاره‌های کرکت بلخ در بخش توپزنی نمایش عالی داشتند و در 20 اوور بازی 153 دوش هدف تعیین کردند و با توپزنیشان پایان دادند. در مرحله دوم بازیکنان کندوز بیت بازی را به منظور پورا کردن هدف داده شده بازیکنان بلخ به دست گرفتند و آغاز با توپزنی کردند. در فرجام ستاره‌های کرکت کندوز در بخش توپزنی نمایش بهتری نداشتند و تنها 109 دوش بازیکنان بلخ را به دست آوردند و در نهایت با تفاوت 43 دوش برابر این تیم تن به شکست دادند. د ځوانانو لپاره یو ښه فرصت دی د لوبو لپاره او دوی کولی شي هغه خپل استعدادونه هغه کمې وړتیاوې چې لري هغه خلکو ته وښایي او نور هغه سینیر هغه کم غوره لوبغاړي دي کم سینیر لوبغاړي د هغوی څخه تجربې ترلاسه کړي. را روانه اونۍ به د همدغه سیالیو په دوام بله لوبه یا بل زون مو د قندهار زون دی چې د هلمند او د قندهار لوبډلې ترمنځ به هلته هم یو شل وریزه لوبه ترسره شي چې د دغه اته ولایتونو دغه څلور اتلې لوبډلې یا مخکښې لوبډلې به بیا په کابل کې په راروان نږدو کې په کابل کې یو بل سره د سیالۍ ډګر ته لاړ شي او هلته به د دغه سیالیو اتل لوبډله معلومه شي. از سوی هم بازیکنان بلخ با شکست کرکت بازان کندوز به نمایندگی از زون شمال جواز حضور در مرحله نیمه نهایی پیکارها را به دست آوردند. بازیکنان در پی شرکت در مسابقات 20 اوره کرکت به سطح ولایت‌های افغانستان ابراز خوشبینی می‌کنند و خواهان برگزاری هرچه بیشتر این گونه مسابقات شدند. دا به د افغانستان د کرکټ دپاره یو ډېر ښه ګام وي ځکه که داسې خصوصي سکتورونه نور هم همداسې لیګونه یا ټورنمنټونه په لار اچوي نو دا به د افغانستان د کرکټ دپاره یو ښه زیری ځکه همدغه ځینې به همغسې پلیران راوځي د افغانستان نشنل ټیم ته به. ټولو تجارانو نه داسې غټ کمپنیانو والا نه خواهش ده چې وروره مونږ سره همداسې ټورنمنټ یې مونږ ته جوړې کړي. دوی 2 کاله که څو کاله مخکې د فوټسال د فوټبال داسې یو ټورنمنټ اچولی و ماشاءالله ډېر ښه ټورنمنټ سوی و په ټول افغانستان کې هغې بریالۍ فاینل چمپیون لوبډله چې مو بلخ ولو نو مونږ همدا هغه د غټو هغونه چې د مونږ دپاره داسې ټورنمنټ یې واچوي د مونږ دپاره داسې هغه وکړي چې دې کې نوی استعداد معلوم سي نوي پلیران معلوم سي نو دا د مونږ ټولو هغونه هیله ده چې د مونږ دپاره یې وکړي. افزون بر آن شمار از علاقمندان و هواداران به کرکت از برگزاری مسابقات 20 اوره به سطح ولایت‌های افغانستان ابراز خرسندی می‌کنند. دغسې ټورنمنټونه او خصوصي سکتور کولی شي د لوبغاړو پر فزیکي تکړښت جوړښت او په بیلابیلو برخو کې د دوی سره مرسته وکولی شي. همدغه کورنی کرکټ دی چې زموږ ملي ټیم ته لار موندلی شي او له همدغه ځای نه موږ غوره بهترینه او ښه استعدادونه موندلی شو. خصوصي سکتور د کرکټ په برخه کې د کرکټ د لوبې په برخه کې پانګونه وکړي نوي استعدادونه منځته رامخته کړي او دنیا ته یې وښیي چې په افغانستان کې دغسې استعدادونه موجود دي. مسابقات 20 اوره کرکت با ابتکار یکی از رادیوهای خصوصی در افغانستان در حال به سطح ولایت‌های کشور برگزار شده که قرار است در پایان برترین ها سوی مسئولان برگزاری مورد ستایش مادی و معنوی قرار بگیرند.